المجادله مدنی سورت دی او 22 آیتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اے رسوله، بشک الله د هغې ښځې وینا واورېده چې تا سره یې د خپل خاوند په هکله سوال جواب او الله ته یې زارۍ کولې، او الله ستاسې دواړو خبرې اترې اورېدلې. یقینا الله ښه اورېدونکی د هر څه لیدونکی دی. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. لتاسې نه چې کوم کسان خپلو میرمنو ته زهار کوي، یعنی مور ورته وایي، په دې خبره یې هغوی میندې نه ګرځي. د دوی میندې خو یوازې هماغه دي چې دوی یې زیږولي، او بېشکه چې دوی یوه ناکاره او دروغ خبره کوي، او الله یقینا تیریدونکی ډیر بخښونکی دی. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. او هغه کسان چې خپلو میرمنو ته زهار کوي، یعنی میندې ورته وایي، بیا له خپلې ویلې خبرې بیرته خپلو میرمنو ته ورګرځي، نو پر هغه د یو مرئي ازادول دي. له هغه ړومبی چې دواړه لاس سره ولګوي، یعنی کوروالی وکړي. په همدې خبره تاسې ته نصیحت کیږي، او الله ستاسې په کړو وړو ښه خبر دی. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرین عذاب علیم. خو څوک چې څه نه مومي، نو پر هغه پرله پسې 2 میاشتې روژه نیول دي، مخکې تر دې چې ښځه او خاوند خپلو کې یو بل ته لاس وروړي. او څوک چې دا هم نشي کولای، نو بیا 80 مسکینانو ته خواړه ورکول دي. دا د دې دپاره چې تاسې په الله او رسول یې ښه ایمان راوړئ، او دا د الله بریدونه دي، او د کافرانو د پاره دردناک عذاب دی. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرین عذاب مهین. بېشک هغه کسان چې الله او د هغه رسول سره دشمنی کوي، داسې به خوار کړی شي لکه دوی نه ړومبني خلک چې خوار کړی شول. او رښتیا چې موږ څرګند آیتونه را نازل کړي، او د کافرانو دپاره سپکوونکی عذاب دی. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه
والله على كل شيء شهيد. هغه ورځ چې الله به دوی ټول بیا را ژوندي کړي نو بیا به په هغو کارو خبروي چې دوی کړي وو کوم چې الله شمارلی او دوی هیر کړي وو او الله پر هر څه شاهد دی. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیاتانه دی لیدلی چې الله په اسمانو او ځمکه کې هر څه باندې پوهیږي. چیرته به د دریو کسانو داسې پټې خبرې نه وي چې هغه یعنی الله یې څلورم نه وي، نه به د پنځو داسې وي چې هغه یعنی الله یې شپږم نه وي، او نه به تر دې لږ او نه زیات وي چې هغه ورسره نه وي. هر چیرې چې دوی وي بیا به یې د قیامت په ورځ په هغو کارو خبروي چې دوی کړي. یقینا الله په هر شي ښه پوه دی. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا هغو کسانو ته دې نه دي کتلي چې له پټو خبرو منع شوي وو خو دوی بیرته هماغو خبرو ته راګرځي چې ترې ایثار کړی شوي وو او خپلو کې د ګناه، ظلم، تیری او د رسول په بې امرۍ کې پټې خبرې کوي او کله چې تا ته راشي نو په داسې ټکو سلام درته کوي چې په هغو سره الله تا ته سلام نه کوي او خپلو زړونو کې وایي چې ولې مو الله په هغه څه نه عذابوي چې مونږ یې وایو جهنم یې بس دی چې ورننوځي به او هغه د ورتلو ډیر بد ځای دی. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے مؤمنانو، کله چې تاسې پټې خبرې کولې نو د ګناه، ظلم او رسول الله د بې امرۍ پټې خبرې مه کوئ، بلکې د ښېګڼې او تقوا اړوند پټې خبرې کوئ او له هغه الله نه وډار شئ چې هغه ته به ورغونډېږئ. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بېشکه د بدۍ پټې خبرې له شیطانه دي تر څو هغه کسان خواشیني کړي چې ایمان یې راوړی او حال دا چې هغه د الله له حکمه پرته دوی ته هیڅ تاوان نشي رسولی او مؤمنان دي پر هماغه الله بروسه وکړي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير. اے مؤمنانو، کله چې تاسې ته وویل شي چې مجلسونو کې نورو خلکو ته ځای پراخ کړئ، نو پراخ یې کړئ چې الله پراخوالی درکړي، او چې درته وویل شي پاڅېږئ نو پاڅئ. الله په تاسې کې د هغو کسانو درجې اوچتوي چې ایمان یې راوړی او چاته چې علم ورکړی شوی، او الله په هغو کارو ښه خبر دی چې تاسې یې کوئ. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے مؤمنانو، کله چې تاسې رسول سره پټې خبرې کوئ نو خپلو پټو خبرونه مخکې څه صدقه ورکړئ، ستاسو دپاره همدا غوره او پاکیزه طریقه ده. خو که صدقې لپاره مو څه نه درلودل نو بیا الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آیا خپلو پټو خبرونه مخکې خیرات ورکولو نه وډار شوئ؟ نو چې دا کار مو ونه کړ او الله هم تاسې معاف کړئ نو لمونځ ترسره کوئ، زکات ورکوئ او د الله او هغه د رسول خبره منئ، او الله په هغو کارو ښه خبر دی چې تاسې یې کوئ. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ایا هغه کسان دې نه دي لیدلي چې یو داسې قوم سره یې دوستي کړي چې الله پرې غضب کړی؟ دوی یعنی همدا منافقان نه ستاسي او نه د هغوی یعنی یهودو دي، او دوی په دروغو قسمونه خوري، حال دا چې ښه پوهیږي. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. د هغوی دپاره الله سخت عذاب چمتو کړی، یقینا هغوی چې کوم کارونه کول هغه ډیر بد و. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. دوی خپل قسمونه ځان ته ډال جوړ کړي او خلق د الله له لارې ایساروي، نو د دوی دپاره بس پکوونکی عذاب وي. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هیڅ کله به مالونه او خیلخانې د الله له عذاب نه څه ترې ایسار نه کړي، هغوی دوزخیان دي، هلته به تل پکې اوسېدونکي وي. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. هغه ورځ چې الله دوی ټول راپورته کړي، بیا به هغه ته هم داسې قسمونه کوي لکه تاسې ته یې چې کوي، او ګمان به کوي چې دوی ته څه تکیه پیدا شوه. خبر اوسئ چې هم دوی دروغجن دي. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب
حزب الشيطان هم الخاسرون. پر دوی شیطان برلاسی شوی نو د الله یادول ترې هیر کړي. دا خلک د شیطان ډله ده. خبر اوسئ چې همدا د شیطان ډله تاوانی ده. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. کوم کسان چې الله او رسول سره دشمنی کوي هغوی یقینا په تر ټولو خوار شو یعنی سرټیټو کې دي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله لیکلی دی چې زه او زما رسولان به خامخا برلاسی کیږو. بېشکه الله ځواکمن برلاسی دی. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. داس یو قوم به ونه مومي چې په الله او آخرت ورځ ایمان لري او بیا له هغه چا سره دوستی کوي چې د الله او هغه د رسول دشمنی یې کړې وي، که څه هم پلرونه، زامن، ورونه یا خپله کورنۍ وي. د دوی زړونو کې الله ایمان اچولی او په خپل روح یعنی رحمت او نصرت سره د هغوی ملاتړ کړی او هغوی به داسې جنتو ته ننباسي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي تلپاتې په هغو کې. له هغوی نه الله رضا دی او دوی له هغه رضا دي. دا خلق د الله ډله ده. خبر اوسئ چې د الله ډله یقینا بریالی کیدونکې ده. الحشر مدنی صورت دی او 24 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کی الله پنامه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. څه چې آسمانو او څه چې ځمکه کې دي ټولو د الله تسبیح ویلی او هماغه الله برلاسی حکمت لرونکی دی. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هماغه دی چې د اهل کتابو یعنی یهودو کافرانی د ډومبۍ راټولېدنې یعنی جلاوطنۍ پر وخت له خپلو کورو بهر وایستل. مسلمانانو تاسو هم ګمان نه کاوه چې دوی به ووځي او دوی خو ګمان درلود چې پخې کلاګانې به یې د الله له عذابه وساتي، خو بیا د الله عذاب له یو داسې لوري ورباندې راغی چې دوی یې اټکل نه و کړی او په زړونو کې یې سخت ډار ور واچاو چې
چې هغوی خپل کورونه په خپلو لاسو او د مؤمنانو په لاسو ورانول، نو ای سترګورو عبرت واخلئ. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. او که الله پر دوی جلاوطنی لیکلی نه وای، نو خامخا به یې په دنیا کې څه بل عذاب ورکړی و، او په آخرت کې خو دوی دپاره د اور عذاب دی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دا ځکه چې دوی د الله او هغه د رسول دشمنی کړي، او هر څوک چې الله سره دشمنی کوي نو الله یقینا سخت عذاب ورکوونکی دی. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تاسې چې د خرماو کومې ونې ووهلې یا مو څه پر خپلو بیخونو ولاړې پرېښودې، نو دا ټول د الله په حکم سره و، او دې دپاره هم چې فاسقان رسوا کړي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او د دوی هغه مال چې الله خپل رسول ته د فی په توګه ورکړ، نو تاسې خو په هغه نه اسونه ورځغلولي او نه اوښان، خو الله چې پر هر چا وغواړي خپل رسولان برلاسي کوي، او الله په هر شي بشپړ قادر دی. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. د کلیو د خلکو هغه مالونه چې بې جګړې الله خپل رسول ته په لاس وروړي دي، نو د الله رسول د رسول الله خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او مسافرو د پاره دي، ترڅو هغه یوازې ستاسې د شتمنو ترمنځ لاس په لاس ګرځېدونکي نه وي، او څه چې رسول الله درکړي هغه واخلئ، او له څه مو چې ایثاروي ترې ایثار شئ، او الله نه وډار شئ، یقینا الله سخت عذاب ورکولو والا دی. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. همداراز دا غنیمت د مهاجرو د هغو بېوزلو دپاره دی چې له خپلو کورو او مالونو بهر ایستل شوي، د الله فضل او خوښي لټوي، او د الله او هغه د رسول مرسته کوي، همدا رښتیني خلک دي. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على
أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او د هغو کسانو د پاره دی چې د دوی راتلو نه مخکې یې په دې کور یعنی مدینه کې له ایمان سره ځای نیولی، چا چې دوی ته هجرت کړی هغوی یې ښه ایسي او خپلو زړو کې هغه څه ته کوم رغبت نه مومي چې مهاجرینو ته ورکړی شوي وي او هغوی پر خپلو ځانو غوره بولي که څه هم په دوی تنګسه یعنی لوږه وي. او هر څوک چې د خپل ځان له بخیلي وژغورل شو نو هماغه بریالي خلک دي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او دا غنیمت د هغو کسانو د پاره هم دی کوم چې تر دوی یعنی مهاجرو او انصارو وروسته راځي. هغوی وایي زمونږ ربه مونږ ته بخښنه وکړي او زمونږ هغو ورونو ته چې په ایمان راوړو کې رانه ډومبی شوي او ایمان ولاو سره کینه کول مو زړونو کې مه اچوه. زمونږ ربه همدا ته ډېر نرمي کوونکی ډېر مهرباني. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آیاتا هغو کسانو ته ندی کتلی چې منافقان شوي چې په اهل کتابو کې خپلو کافر ورونو ته وایي که تاسې بهر وایستل شوئ موږ به هم خامخا در سره وځو او ستاسو تاوان په هکله به د هیڅ چا خبره هیڅکله نه منو او که جګړه در سره وشوه حتما به ستاسو مرسته کوو او الله شاهدي وایي چې دوی دروغجن دي. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. که فرضاً هغوی بهر وایستل شي دوی نه ورسره بهر کیږي او که جګړه ورسره وشي مرسته به یې ونه کړي او که بیا مرسته ورکوي نو خامخا به په تیښته شا وګرځوي بیا به یې څه ملاتړ ونه شي. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. مسلمانانو د دوی په زړونو کې ستاسو هیبت د الله نه هم زیات دی دا ځکه چې دوی داسې خلک دي چې نه پوهیږي. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دوی یعنی یهود ټول یعنی یو ځای هم تاسې سره جګړه نشي کولای مګر په کلابندو کلیو کې یا د دیوالونو تر شا. د هغوی خپل منځي مخالفتونه ډیر سخت دي که څه هم ته یې سره ګډ یعنی متحد بولې خو د دوی زړونه بیل بیل دي دا ځکه چې دوی هغه خلک دي چې عقل نه لري. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
د دوی حالت د هغو خلکو غوندې دی چې دوی نه لږ پخوا تیر شوي وو، کومو چې د خپل کار سزا وڅکله، او د دوی دپاره دردناک عذاب دی. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لکه د شیطان په څیر چې کله انسان ته وویل کافر شه، خو کله چې هغه کافر شو د ورته وویل زه خو درنه بیزار یم، زه الله د مخلوقاتو پالونکي نه ډارېږم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. آخر د دواړو انجام داسې شو چې هغوی به په اور کې وي، همیشه پکې اوسیدونکي، او همدا د ظالمانو سزا ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مؤمنانو، الله نه وویریږئ، او هر کس دی وګوري چې د سبا دپاره یې څه وړاندې لیږلي، او الله نه ویره کوئ، بېشکه الله خو ستاسې په کړو وړو ښه خبر دی. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. او هغو خلکو غوندې مه کیږئ چې الله یې هیر کړ، نو هغه یعنی الله بیا د دوی خپل ځانونه ترې هیر کړل، دغه خلک فاسقان دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. دوزخیان او جنتیان سره برابر ندي، جنتیان خو بریالي خلق دي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کمونږ دا قرآن په یو غره را نازل کړی وای، نو خامخا به د هغه د الله له ډاره ویریدونکی ټوټه ټوټه کیدونکی لیدلی و، او دا مثالونه د خلکو دپاره ځکه بیانوو چې ښایي هغوی فکر وکړي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله هماغه دی چې له هغه پرته بل وړ معبود نشته، د پټو او ښکاره و عالم دی، هماغه ډیر مهربان، ډیر لورونکی دی. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. دی هغه الله دی چې پرته له د بل وړ معبود نشته، پاچا، ډیر سپیڅلی، له ټولو نیمګړتیاو پاک، امن ورکوونکی، ساتونکی، برلاسی، زورور او د لویي څښتن، له هغو خبرو الله پاک دی چې دوی یې ورسره شریکوي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هماغه الله دی چې خالق، هست کوونکی، صورت ورکوونکی دی، هغه لره ښه نومونه دي،
څه چې په آسمانو او ځمکه کې دي ټول د هغه پاکي وایي او هماغه برلاسی حکمت لرونکی دی. الممتحنه مکی صورت دی او 14 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کی الله په نامه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اے مؤمنانو، که تاسې زما په لار کې د جهاد او زما رضا د لټون دپاره وتلي یاست، نو زما دشمن او خپل دشمن سره دوستي مه کوئ چې په دوستۍ هغوی ته پیغام لیږئ، په داسې حال کې چې دوی په هغه حق چې تاسې ته راغلی داسې کافر شوي چې رسول الله او تاسې په دې له خپل وطنه بهر وباسي چې په خپل رب الله مو ایمان راوړی. تاسې په دوستۍ هغوی سره پټې خبرې کوئ او زه پوهیږم په هغه څه چې تاسې یې پټوئ او یا یې څرګندوئ، او له تاسې نه چې څوک دا کار کوي نو یقینا له سمې لارې اوښتی دی. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. کچیری د دوی وس در باندې برشي نو بیا به مشکاره دشمنان وي، لاسونه او ژبې به په بدۍ در وغځوي او دا به خوښوي چې تاسې هم کافران شئ. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. د قیامت په ورځ به هیڅکله نه ستاسو خپلوۍ ګټه در ورسوي او نه اولادونه. الله به ستاسو ترمنځ فیصله وکړي او الله په هغو کارو ښه لیدونکی دی چې تاسې یې کوئ. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. یقینا ستاسو د پاره په ابراهیم او د هغه ملګرو کې غوره نمونه شته. کله چې خپل قوم ته وویل بېشکه موږ له تاسې او له هغو شیانو چې تاسې یې الله نه پرته لمانځئ بیزار یو، موږ ستاسو له عقیدې منکر یو
او زمونږ ستاسې ترمنځ د همیشه دپاره دشمني او کینه څرګنده شوې تر هغو چې یوازې په یو الله ایمان راوړئ. خو ابراهیم خپل پلار ته صرف دا وینا کړې وه چې زه به خامخا بخښنه درته وغواړم او نور د الله په وړاندې ستا دپاره د هیڅ شي واک نه لرم. ای زموږ ربه، پر تا مو بروسه کړې، ستا په لور درګرځېدلي یو او هم ستا لوري ته درتلل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. زمونږ ربه، مونږ د کافرانو په ازمایښت کې مه اچوه او بخښنه راته وکړه. ای زمونږ ربه، بېشکه همدا ته برلاسی حکمتونو والا. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. یقینا ستاسو د پاره په هغوی کې غوره نمونه ده هغه چا د پاره چې د الله او د آخرت ورځې هیله لري، او که څوک مخ اړوي نو بېشکه هماغه الله غني یعنی بېنیازه ستایل شوی دی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لري نه ده چې الله ستاسو او هغو خلکو ترمنځ دوستي واچوي چې مخکې مو دشمني سره کړې وه. الله ښه وسی دی او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. چا چې په دین کې تاسو سره جګړه نه ده کړې او له خپلو کورو یې بهر نه یاست ویستلي، نو الله مو هغوی سره له ښېګڼې او انصافه نه ایساروي. یقینا انصافدار خلق د الله ښه ایسي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله خو تاسې یوازې د هغو خلکو له دوستۍ ایساروي چې د دین په هکله در سره جنګېدلي او ستاسې په جلاوطنۍ کې یې مرسته ورکړې، او څوک چې هغوی سره دوستي کوي نو هماغه خلک ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے مؤمنانو، کله چې مؤمنانی د مهاجرو په توګه درته راشي نو ازمایښت پرې وکړئ. الله د هغوی په ایمان ډیر ښه پوه دی. نو که چیرې تاسې ته مؤمنانی معلومې شوي نو بیرته یې کافرو ته مه ورستنوئ.
نه دوی هغوی یعنی کافرانو ته حلال دي او نه هغوی یعنی کافران دوی ته حلال دي، خو کوم لګښت چې هغوی یعنی کافرو د مهر په توګه پرې کړی هغه ورکړئ او پر تاسې څه ګناه نشته چې دوی په نکاح کړئ. کله چې مهرونه یې ورکړئ او د کافرو میرمنو ناموس ځان سره ټینګ مه ساتئ، څه مهرونه چې تاسې پرې لګولي هغه یې له نورو خاوندانو وغواړئ، او چې هغوی پر خپلو مسلمان شوو میرمنو د مهر په صورت کې کوم لګښت کړی وي هغه د هغوی یعنی کافران د دې میرمنو له نوو مسلمانو خاوندانو څخه وغواړي. دا د الله حکم دی چې ستاسې ترمنځ یې فیصله کوي او الله ډیر پوه حکمت لرونکی دی. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. او کستاسی څه میرمنې د کافرانو خواته ورشي بیا مو پر کافرانو لاس برشي نو د کومو کسانو چې میرمنې تللې دي هغومره څه ورکړئ له غنیمت نه چې هغوی پرې لګولي وو او الله نه وډار شئ هغه چې تاسې ایمان پرې راوړئ. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے نبی علیه السلام کله چې مؤمنانی در تراشي او تاسې سره په دې خبرو لوز کوي چې دوی به الله سره هیڅ شی نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولاد به نه وژني، نه به چا پسې داسې دروغ تړي چې خپلو لاسو پښو ترمنځ یې جوړوي، او نه به کوم ښه کار کې ستاسې بې امري کوي نو له هغوی نه لوز واخله او الله نه ورته بخښنه وغواړه، یقینا الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے مؤمنانو هغو خلکو سره دوستی مکوئ چې الله پرې غضب کړی، هغوی له آخرته داسې ناهیلي شوي لکه کافران چې قبرونو کې دفن شو خلکو څخه ناهیلي دي. الصف مدني صورت دی او 14 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. په اسمانو او ځمکه کې چې څه دي ټولو د الله تسبیح ویلې او هماغه برلاسی حکمت لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے مؤمنانو ولی هغه څه وایاست چې کوئ نه؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. د الله په وړاندې دا ډیره ناوړه خبره ده چې تاسې هغه څه وایاست چې نه یې کوئ. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
بېشکه الله هغو خلکو سره محبت کوي چې د الله په لار کې داسې کتار ټولګي جنګیږي لکه چې دوی کلای کړی شوی پوخ دیوال وي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. او هغه وخت یاد کړئ چې موسی خپل قوم ته وویل ولی می زوروي، حال دا چې ښه پوهیږئ چې زه تاسې ته د الله رسول یم. خو کله چې هغوی کاږه شول نو الله یې زړونه کاږه کړل او الله فاسقانو خلکو ته هدایت نه کوي. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. او کله چې د مریم زوی عیسی وویل ای بني اسرائیلو، زه په داسې حال کې تاسې ته د الله رالیږل شوی رسول یم چې ما نه د وړاندې نازل شوي کتاب تورات تصدیقونکی او د یو داسې رسول زیری ورکوونکی یم چې له ما وروسته راځي چې نوم به یې احمد وي. خو کله چې له څرګندو نښانو سره ورته راغی هغوی وویل دا خو ښکاره کوډې دي. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. او تر هغه بلوی ظالم څوک وي چې الله پورې دروغ تړي، حال دا چې هغه اسلام ته بلل کیږي او الله داسې ظالم قوم ته هدایت نه کوي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هغوی غواړي چې په خپلو خلو سره د الله د دین رڼا مړه کړي او الله د خپلې رڼا پوره کوونکی دی که څه هم کافران یې بده وګڼي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله هماغه دی چې خپل رسول یې له هدایت او رښتیني دین سره لیږلی تر څو پر ټولو دینونو یې برلاسی کړي که څه هم مشرکان ناخوښه شي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اے مؤمنانو، آیا یو داسې سوداګري در وښیم چې له دردناک عذابه مو وژغوري؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دا چې په الله او د هغه په رسول به کلک ایمان لرئ او د الله په لار کې به په خپلو مالو او ځانو سره جهاد کوئ، دا ډیره درته غوره ده که تاسې پوهیږئ. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ستاسې ګناهونه به در وبخشي او داسې جنتو ته به مو ننباسي چې ترې لاندې ویالې بهیږي او د همیشنیو باغونو پاک سوتره کورو کې. دا ستر بری دی.
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. او تاسې ته به یو بل نعمت درکړي چې خوښوي یې د الله مرسته او نږدې راتلونکی بری او مؤمنانو ته زیری ورکړه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اے مؤمنانو د الله د دین مرستندویان شئ لکه د مریم زوی عیسی چې حواریانو یعنی خپلو خاصو ملګرو ته وویل د الله په لار کې څوک زما مرستیالان دي. حواریانو وویل موږ د الله د دین مرستندویان یو. بیا له بني اسرائیلو نه یوې ډلې ایمان راوړ او یوه ډله کافره شوه، نو موږ مؤمنانو سره د هغوی د دښمن پر خلاف مرسته وکړه، نو هغوی برلاسي شول. الجمعه مدني سورت دی او 11 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. څه چې په آسمانو او څه چې په ځمکه کې دی ټول د الله پاکي وایي، کوم چې پاچا ډیر پاک برلاسی حکمت لرونکی دی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هماغه دی چې په امیانو کې خپل دوی نه یو داسې رسول ولیږئ چې د هغه آیتونه ورباندې تلاوت کړي، پاک یې کړي او کتاب او حکمت ورزده کړي، که څه هم هغوی له دې ړومبۍ ښکاره بېلاریتوب کې وو. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. او لدوی یعنی امیانو نه څه نورو ته یې هم لیږلی چې لا نه دي ورسره یو ځای شوي او هماغه برلاسی حکمت لرونکی دی. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا د الله فضل دی، چاته چې خوښه سي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. پرچا چې د تورات ذمواري اچول شوې وه خو هغوی بیا سمه یو نه وړه، د هغو مثال د هغه خره په شان دی چې کتابونه په شا وړي. د هغو خلکو ډیر بد مثال دی کوم چې د الله آیتونه دروغ ګڼي او الله ظالمانو خلکو ته هدایت نه کوي. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
اے رسوله دوی ته ووایه اے یهودیانو که ستاسو دا ګمان یا دعوا وي چې یقینا همدا تاسو د الله دوستان یاست نه نور خلک نو د مرګ هیله یعنی غوښتنه وکړئ که رښتیني یاست ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين او حال دا چې هیڅ کله به یې هیله ونه کړي د هغو عملونو له امله چې خپلو لاسو یې وړاندې لیږلي او الله په ظالمانو ښه پوه دی قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ورته ووایه بېشکه هغه مرګ چې تاسو ترې تښتئ نو هغه خو یقینا در سره مخامخېدونکی دی بیا به د پټو او ښکاره و عالم خدای ته ورګرځول کیږئ بیا به مو په هغه څه خبر کړي چې تاسو به کول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اے مؤمنانو کله چې د جمعې ورځې د لمانځه اذان وشي نو د الله یادولو ته ورمنډه کړئ او اخیستل خرڅول پرېږدئ دا درته غوره ده که تاسو پوهیږئ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نو کله چې لمنځ وشو په ځمکه کې خپاره شئ او د الله له فضله یعنی رزق څه ولټوئ او الله ډیر یادوئ ښایي بری ومومئ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ او اے رسوله کله چې ځینو خلکو څه تجارت یا ساتیری ولید نو هغه لور ته ورخواره واره شول او ته یې ولاړ پرېښودې ورته ووایه څه چې الله سره دي هغه له ساتیري او تجارت نه غوره دي او الله تر ټولو ښه روزي ورکوونکی دی المنافقون مدني سورت دی او 11 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون کله چې منافقان در تراشي وایي مونږ شاهدي وایو چې ته خامخا د الله رسول یې او الله ښه پوهیږي چې ته یې رسول یې خو الله شاهدي وایي چې منافقان حتما دروغجن دي اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون هغوی خپل قسمونه ډال جوړ کړي نو د الله له لارې ایسارول کوي هغه کار ډیر بد دی چې دوی یې کوي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون دا پدې چې دوی پیل کې پشکاره ایمان راوړ بیا یې کفر خپل کړ نو پر زړونو یې مهر ووهل شو نو اوس دوی په حق خبره نه پوهیږي
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. او کله چې وویني بدنونه یې ډیر ښه درته ښکاري او که څه وایي خبرې ته یې غوږ نیسي، دوی لکه دیوال ته درول شوي لرګي داسې دي، هره چیغه د ځان پر خلاف ګڼي، هم دوی مو اصلي دشمنان دي، نو ځان ترې ساته، الله دې هغوی تباه کړي کوم خوا ګرځول کیږي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. او چې ورته وویل شي راشي چې رسول الله بخښنه درته وغواړي، نو خپل سرونه تاو کړي او ته یې ویني چې په کبر سره له تاسې څنګ کوي. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اے رسوله، پر دوی یو شی ده، که تا بخښنه ورته غوښتې وي یا دې نه وي ورته غوښتې، الله به هغوی ته هیڅکله بخښنه ونه کړي. بېشکه الله ظالمانو خلکو ته سمه لار نه ښیي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. دوی خو هماغه خلک دي چې وایي رسول الله سره چې کوم کسان دي پر هغوی لګښت مه کوئ تر څو په خپله خواره واره شي، او حال دا چې د آسمانو او ځمکې خزانې ټولې د الله دي، خو دا منافقان نه پوهیږي. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دوی وایي که موږ مدینې ته ورستانه شولو نو خامخا به عزتمند دا بې عزته خلک بهر وباسي، او حال دا چې عزت خاص الله د هغه رسول او مؤمنانو لره دی، خو دا منافقان نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے مؤمنانو، خپل مالونه او خلخانی مو د الله له یادولو غافل نکړي، او څوک چې داسې کوي نو هماغه خلک به تاوانیان وي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. او څه چې موږ در روزي کړي له هغو نه د الله دپاره لګښت وکړئ تر هغه ډومبی چې ستاسو کوم یوه ته مرګ راشي، او بیا وایي چې زما ربه ولې دې څه لږ نیټې پورې ونه ځنډولم چې زه خیرات وکړم او له نیکانو څخه شم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. او الله به هیڅکله یو کس رستی نه کړي کله چې اجل یې راشي، او الله ستاسې په کړو وړو ښه خبر دی.
التغابن مدني سورت دی او 18 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کون کی الله په نامه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. څه چې په آسمانو او څه چې ځمکه کې دي ټول د الله تسبیح وایي. هغه لره پاچایي او هغه لره ټوله ستاینه ده او هغه په هر شي قادر دی. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هماغه دی چې تاسې پیدا کړئ نو له تاسې ځینې کافر او ځینې مؤمنان دي او الله په هغو کارو ښه لیدونکی دی چې تاسو یې کوئ. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. هغه آسمانونه او ځمکه په حقه یعنی تدبیر او حکمت پیدا کړي او ستاسې صورتونه یې در جوړ کړل بیا یې ستاسو صورتونه ښه جوړ کړل او د هماغه لور ته د ټولو ورتګ دی. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. څه چې په آسمانو او ځمکه کې دي ټول هغه ته معلوم دي او څه چې پټوي او څرګندوي هغه ور باندې پوهیږي او الله د سینو په رازونو هم ښه پوه دی. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. آیا د هغو خلکو خبر تاسې ته نه دی راغلی چې له دې ډومبی کافران شوي وو بیا د خپل کار سزا وڅکله او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. دا پدې چې هغوی ته به رسولان له څرګندو دلیلو سره راتلل خو دوی به ویل چې آیا زموږ غوندې یو انسان به زموږ لارښوونه کوي نو ځکه کافر شول مخ یې وګرځاوه او الله هم ترې بې پروایي وکړه او الله خدای بې نیازه ستایل شوی. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کافرانو دا خیال او دعوا کړي چې بیا به دوی راژوندي نشي. ورته ووایه ولې نه؟ زما په رب قسم چې تاسې به راژوندي کیږئ بیا به په هغه څه خبریږئ چې کړي مو دي او دا الله ته ډیره آسانه ده. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. نو په الله د هغه په رسول او هغې رڼا ایمان راوړئ چې موږ را نازله کړې او الله ستاسې په کړو وړو ښه خبر دی. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هغه دویم ځلې راژوندي کېدل به هغه ورځ وي چې تاسې د راغونډولو په ورځ راټول کړي هماغه د ګټې او تاوان څرګندېدو ورځ ده او څوک چې په الله ایمان راوړي
او ښه عمل وکړي بدی به یې ترې ورژوي او داسې باغو ته به یې ننباسي چې ترې لاندې ویالې بهیږي تل به پکې اوسیدونکي وي همیشه دا ستر بریالیتوب دی والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير او کوم کسان چې کافر شوي او زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي هغوی دوزخیان دي تلپاتې په هغه کې او هغه د ورتلو ناکاره ځای دی ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم د الله له حکم پرته هیڅ مصیبت نه رسیږي او څوک چې په الله ایمان راوړي د هغه زړه ته به هدایت وکړي او الله په هر شي ښه پوه دی وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين او د الله خبره ومنئ او د رسول خبره ومنئ خو که مخ واړوئ نو زموږ پر رسول خو یوازې ښکاره تبلیغ کول دي الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله نه پرته بل خدای نشته مگر هغه دی او پر هماغه الله دی مؤمنان توکل وکړي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم اے مؤمنانو بېشک ستاسې ځینې میرمنې او اولادونه ستاسې دپاره دشمنان دي نو ځان ترې وساتئ او که تاسو معافي وکړئ تېرېده وکړئ او بخښنه وکړئ نو بېشک الله هم ښه بخښونکی ډېر مهربان دی إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ستاسو مالونه او خیلخانې خو ستاسو لپاره یو ازمایښت دی او الله سره لوی اجر دی فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نو څومره چې کولای شئ الله نه وویریږئ خبره واورئ او ومنئ او لګښت کوئ د خپلو ځانو د ګټې دپاره او څوک چې د خپل ځان له بخیلۍ وساتلی شو نو هماغه خلک بری موندونکي دي إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم که تاسې الله ته غوره قرض ورکړي هغه به یې درته زیات کړي او بخښنه به درته وکړي او الله قدر کوونکی زغم والا دی عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم د پټو او ښکاره عالم برلاسی او حکمت لرونکی دی الطلاق مدنی صورت دی او 12 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی کله چې تاسې میرمنې طلاقوئ نو عدت وخت کې یې طلاقوئ او عدت شمارئ او خپل رب الله نه ویره کوئ. هغوی له خپلو کورو مه بهر کوئ او نه د هغوی وځي مګر دا چې ښکاره بې شرمي وکړي او همدا د الله ټاکلي بریدونه دي او څوک چې د الله له بریدونو تیری کوي نو یقینا پر خپل ځان یې ظلم کړی. ته نه پوهیږي ښایي له هغه وروسته الله څه بل کار راپېښ کړي. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نو کله چې هغوی خپلو نیټو ته ورسېدلې نو بیا یې یا خپلو کورو کې په ښېګڼه وساتئ یا یې له ځانه بېلې کړئ په ښېګڼه او خپلو نه 2 کسه عادلان شاهدان ونیسئ او خاص د الله دپاره شاهدي ترسره کوئ. په همدې سره نصیحت کیږي هغه چاته چې په الله او آخرت ورځ ایمان راوړی وي او څوک چې الله نه ویره کوي الله به هغه ته د خلاصون لار پیدا کوي او له یو داسې لوري به روزي ورکوي چې دی یې ګمان نه کوي او څوک چې په الله توکل وکړي نو هماغه یې کافي دی. بېشکه الله د خپل کار ترسره کوونکی دی. یقینا الله هر شي ته یوه اندازه یا نیټه ټاکلې ده. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. او ستاسې هغه ښځې چې له حیض راتلو ناهیلې شوي وي نو که تاسې د هغوی د عدت په هکله په شک کې یاست نو په یاد ولرئ چې د هغوی عدت 3 میاشتې دی او د هغو عدت هم همدا 3 میاشتې دی چې حیض یې لا نه وي پیل شوی او د بلاربو ښځو عدت دا دی چې خپل بار کوز کړي او څوک چې الله نه ویره کوي الله به د هغه هر کار کې آسانی راولي. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دا د الله امر دی چې تاسو ته یې نازل کړی او څوک چې الله نه وډار شي بدی به ترې ورژوي او ډیر لوی اجر به ورکړي. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له
أخرى چیرته چې تاسې استوګنه کوئ دوی یعنی طلاق ښځې هماغلته میشتې کړئ له خپل وس سره سم او ضرر مه ورته رسوئ چې په خرچه او ځای کې تنګسه پرې راولئ او که دوی بلار بیوي نو تر هغه خرچه پرې وکړئ چې خپل بار کوز کړي نو که بیا یې ستاسې بچیانو دپاره تی ورکاوه نو مزدوري یې ورکړئ او خپلو کې په ښه توګه مشوره کوئ او که لانجه مو سره وکړه نو بله به تی ورکړي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا پکار د چې شتمن له خپل شتمنۍ نه لګښت وکړي او پر چا چې روزي تنګه شوې وي نو څه چې الله ورکړي وي له هماغو دې خرچه کوي الله څوک په بل شي نه نیسي پرته له هغه چې ورکړي وي الله به ژر له تنګسي وروسته آساني راولي وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا او ډیر داسې کلی و چې د خپل رب او هغه د رسولانو له امر یې سرغړونه وکړه بیا موږ هم سخت حساب ورسره وکړ او عذاب مو ورکړ سخت عذاب فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا نو آخر د خپل کار سزا وڅکله او د کار انجام یې سراسر تاوان و أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا هغوی ته الله آخرت کې سخت عذاب چمتو کړی نو الله نه ویره کوئ ای د عقل خاوندانو کوم چې ایمان راوړی بېشکه الله تاسې ته نصیحت را نازل کړی رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا یو داسې رسول چې د الله څرګندون کې آیتونه درته تلاوت کوي ترڅو هغه کسان له تیارو نه رڼا ته راوباسي چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي او هر څوک چې په الله ایمان راوړي او سم کار کوي داسې جنتو ته به یې ننباسي چې ترې لاندې ویالې بهیږي تل به پکې اوسیدونکي وي همیشه بېشکه الله هغه ته روزي ورشه کړې ده الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله هماغه دی چې آسمانونه یې پیدا کړي او ځمکې هم په همدې شان د دوی ترمنځ د الله امر را نازلیږي ترڅو وپوهیږي چې الله په هر شي ښه قادر دی او چې یقینا الله د علم له مخې هر څه نه راچاپیر دی التحریم مدني صورت دی او 12 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
اے نبی الله چې کوم شی درته حلال کړی ته یې د خپلو میرمنو د خوشحالولو لپاره ولې حراموي او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بشک الله ستاسې د پاره له خپلو قسمونو د وتلو لاره ټاکلې ده او الله ستاسې چارواکی او هماغه ډیر پوه حکمت لرونکی دی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. او هغه وخت یاد کړه کله چې نبی علیه السلام خپل یوې میرمنې ته یوه خبره پټه وکړه خو بیا چې هغې یعنی حفصې رضی الله عنها بل چا یعنی عایشې رضی الله عنها ته خبر ورکړ او الله پیغمبر ته د دې راز څرګندولو خبر ورکړ نو پیغمبر هغه خبره یو څه ښکاره او له څه تیر شو. نو کله چې نبی علیه السلام هغې ته دغه د راز څرګندېدو خبره ښکاره کړه هغې ویل ته چا په دې خبر کړې؟ نبی علیه السلام وویل هغه ذات خبر کړم چې ډیر پوه او پوره خبر دی. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اے د نبی علیه السلام میرمنو اوس که تاسې دواړې الله ته توبه وباسئ نو درته غوره ده ځکه چې زړونه ممایل شوي دي او که د ده یعنی نبی علیه السلام پر خلاف یو بل سره ملګرتیا وکړئ نو په یاد ولرئ چې بېشکه الله د ده ملګری دی او جبرائیل او د مؤمنانو صالحان او له دې وروسته یې ملایکان هم ملاتړ دي. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لري نه ده چې که هغه تاسې ته طلاق درکړي نو الله بس تاسې په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې له تاسې غوره وي رښتینې مسلمانانې ایمانداري امر منونکي توبه ویستونکي عبادت کوونکي روژه نیونکي کونډې او پیغلي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے مؤمنانو خپل ځانونه او خلخانی مو له هغه اوره وساتئ چې خسخشاکې انسانان او ډبرې دي چې پر هغه به غصناک سخزړي ملائکان ولاړ وي کوم چې د الله له حکمه سرغړاوی نه کوي او چې څه امر ورته کیږي هغه پر ځای کوي. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اے کافر شو خلکو نن عذرونه مکوئ تاسو ته خو د هماغه څه بدله درکول کیږي چې کول مو. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى
إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے مؤمنانو الله ته توبه وباسئ، سوچه توبه. ښایي چې رب مو بدۍ درنه ورژوي او داسې جنتونو ته به مو ننباسي چې ترې لاندې ویالې بهیږي. هغه ورځ چې الله به نبي علیه السلام او هغه کسان چې له ده سره ایمان راوړی ونه شرموي. رڼاګانې به یې مخې مخې او ښی غاړو ته ځغلي. وایي به زموږ ربه زموږ رڼا راته پوره کړه او موږ ته بښنه وکړه، یقینا ته په هر څه وسیع. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے نبی لکافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او سخت چلند ورسره کوه او د دوی استوګنځای جهنم دی او هغه د ورتلو ناکاره ځای دی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله کافرانو ته د نوح او لوط میرمنې د مثال په توګه بیانوي چې زموږ د دوو نیکو بندګانو د نکاح لاندې وي، خو بیا دواړو ښځو خیانت ورسره وکړ، نو دوی دواړو یعنی نوح او لوط د الله له عذاب نه هیڅ شی ترې ایثار نه کړی شول او هغو ښځو ته وویل شول دواړې اور ته ننوځئ له نورو ننوتونکو سره. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. او مؤمنانو ته الله د فرعون د میرمنې مثال بیانوي چې ویې ویل زما ربه زما د پاره خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او له فرعون او د هغه له عمله مې وژغوره او له ظالمانو خلکو خلاصون راکړه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. او همدارنګ مریم د عمران لور هم د مثال په توګه وړاندې کوي، هغه چې د خپل شرمځای ساتنه یې وکړه، بیا مو یې په ګریوان کې له خپل لوري نه روح پوکړ او هغې د خپل رب په خبرو او کتابونو باور کړی و او له امر منونکو څخه وه. صدق الله العظیم.